چې څه خو زما په شعر قدرت نشته چونکې ته استاد شاعر یې نو څه خو زما په شعر قدرت نشته او څه ستا تنقید کې صداقت نشته او که ته یې وایې زه به یې ومنم خو په دې مصره کې ثقالت نشته زه په خپل ګاونډ کې رور ته څنګه نرشم زه د خور په وجلو څنګه زورور شم زه د خور په وجلو څنګه زورور شم باچاجي د پاک الله په پاک او لوی نوم کرنا د پیروي د محمد ده ګڼه نشته په جهان بل رڼا نبوت په محمد باندې تمام دی نشته پس د محمد انبیا زما ډیرو قدرمنو عزتمنو ملګرو ځینې خلک دا رنګ وي چې زما د ډیرو 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 وختونو ملګري وي او زما د دې پروګرام سره 3 کاله نږدې شو تاسو بزړه کې دا وایي چې باچاجي سره خو دغه خلک عام حالت کې غم خبده کې هر وخت ناس وي خو د هغې سره مرکه ته رسولی ونه شو نو د هغې صرف یو وجه دا ده چې دغه خلک ډېر مصروف دي زه دا خپل ځان نه یادوم چې زه خپل نمبر زیات کم چې ګینه زه ډیر مصروف سړی یم دغه خلک ډیر مصروف دي دغه خلکو سره دومره وخت نه وي او دغه وجه ده چې زمونږ پروګرام سمې نه خوري چې مونږ یو دارنګ وخت وټاکو چې زه هغه نه غونډه ورځ یا نیمه ورځ یا 3-4 غنټې والم او مرکه ورسره کوم زما په دې ملګرو کې چې زما د ډیر وخت ملګری دی او زما کشر دی د پښتو یو لوی نوم نن سبا خو په حقیقي معنو کې یو لوی نوم دی افسر الملک افغان چې تاسو یې د افسر افغان په نوم پیژنئ دا د پښتو لوی زوی د لیلونې شانګلې اوسیدونکی دی شانګله د والی سوات ریاست کې راتله او دا هغه خوره ده چې د فطرت د خوږو نه ډکه خوره ده د حافظ الپوري بابا خوره دا ملالی یوسفزی خوره او د افسر افغان خوره او د نورو ډیرو 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 لویو لویو مړونو خوره چې افسر افغان سره به مونږ په هغې باندې هم خبرې کوو افسر افغان یو شاعر صرف نه دی یو هنرمند صرف نه دی یو ډیر ښه پلیر هم دی یو ډیر ښه کمپیر هم دی او دا ټول نه علاوه یو اعلی تعلیم یافته هلک هم دی یو ښایسته صحافي هم دی هغه سره
لږ ډیر د هغه شخصیت هم لکه زما متنازع دی، د هغه دوستان زیات دي که د هغه دشمنان زیات دي. دا ټولې خبرې به هغه سره کوو. د هغه ادبي سفر کله شروع شوی، بیا ادبي سفر نه هغه د هنر سفر ته څنګه واوړېدلو، بیا دومره مالداره څنګه شو، دومره مخکې څنګه لاړو، کله ازبکستان نو کله کازاکستان نو کله شارجه نو کله نو دا ټولې خبرې د افغان صاحب سره کوو. د هغه د ژوند کتاب راسپړو. دا کتاب ما سره تاسو هم په مینه مینه ولولئ. افغان صاحب څنګه او صحت دې څنګه؟ خوشاله اوسئ بچا جي، ډېر خوشاله یم او د الله ډېر کرم دی، ډېر ښکلی ژوند روان دی، صحت هم ښه دی. نه دا ما ته د 3 کاله مخکې یو فیصله کړې چې دا ټي وي کولو شو چې انټرویو کوو. دا ښه ده چې زه تا نه خفه کېږم نه. دا ولې یا بچا جي وایي څه ژرنده پسه او څه دانې لم دی، خو دا ستاسو اعلی ظرفي ده، دې کې هېڅ شک نشته. موږ اف د ریکارډ هم لږه دا خبره وکړه. ما ته دا خبره راغلې د غوږو ته چې باچا جي خفه کېږي ډېر زر، او باچا جي ډېر زیات پوزیسیو دی، انګریزي کو ته پوزیسیو وایي، دی داسې پنجې خښی په د خپلو کشرانو چې څوک سره لږ اخوا دېخوا وکړي نو بیا باچا جي ته خفی. خو دا خبره که زما څومره تا سره خاطرې دي، ایکسپیرینس دی، نو د دې بالکل تاسو برعکس یې، او زما نه تاسو په 3 کاله کې خفه نه شوئ. تاسو ټلیفون هم راغلی دی، زنګ مو وهلی دی، میسج مو راغلی دی، زه کله یو ځای کله بل ځای، خو نن هم تاسو داسې په مینه ما له توده غېږه راکړه. ما وی که باچا جي په ډومبي ځل ماته ویل دی او زه په ډومبي ځل راځم. لکه زه نه خفه کېږم، اوس خو به ته ومنې. زه یې خو منمه کم از کم، او چې څوک یې نه مني نو د هغو به خپل ځینې خلک دا وایي چې باچا جي ستا پروګرام کې پیسې نه وي، او افغان صاحب د پیسو پروګرام ته غاړه ږدي. کېدای شي دا وجه یاره دا هم سل په سله ټیک ده. زه اوس دا وایم باچا جي چې زه د خلکو ته خلک دا ګیله کوي چې ته پروګرام چارجز اخلي. زه ورته وایم چې زه خیرات نه غواړم، سوال نه کوم، زه تاله خپل ایبیلیټیز در کوم، خپل سرویسز در کوم، خپل وخت در کوم، او دا زما انټلیکچوال پراپرټي ده. باچا جي چې چېرته څوک بیي دا د لومبی حق دی چې د باچا جي د سرویسز اعتراف په دې شکل کې وشي. باچا جي خو څه مار نولی نه دی چې دی په خاورو ګزاره کوي. خو به هر حال بیا په دې کې پښتو دا ده، د مشرۍ د کشرۍ تقاضا دا ده، حجره جومات دا وایي چې باچا جي ته به موږ څنګه د چارجز یو ځان ګنهګار وم. دا هر وخت په هر څه کې ته د خپلې ناوې نومونه اخلي. نو دا زما ورندر تا نه خفه کېږي نه؟ ګلویش او ګلویش ما خو یې په دې لا ازغیویش دی که یو ورځ ویلو کېدی شي نه، اوس خو ګلویش باچا جي ته په دې خفه شوم. ما تاسو ته ناوې وي ګلویش به وي او ښه په ډکه خوله به وي. ناوې نه خفه کېږي، بلکې ناوې ما په دې پوهه کړې د لومبی به هغه خفه کېده کله چې د پلار په کور وه، ځکه چې تاسو ته پته ده شانګله لیلړنی ډېر لرې کلی دی، نو هغې پلار په کور یو بل به ورته وي ستا خاوند په مشاعره کې 2000 خلک ناست یو دی وایي چې ګلویشه ګل او دی خپل نوم دی او که نه؟ دی بیخي خپل نوم دی. ما یې هغه مور ته وی خپلې خواښې ته. خواښې دې څه نوم دی؟ خواښې نوم هغې ته حمیده وایي، مشر نوم یې حمیده دی. هسې نه چې زما اسخر په جنګ دی واړو بله خو یې مراله جوړه مونږ ورته غونډې بیبي ویو. او غونډې بیبي، نو غونډې بیبي ته ما وی چې دا دې څه کمال کړی دی. آیا تا ته دا پته وه چې دا به د افسر افغان ښځه کېږي؟ دا نوم دې ورله څنګه ایښی دی؟ شاعرانه نوم که نه؟ شاعرانه نوم، او یقین وکړئ جي زه که د خپلې نه ګلویش دم او که نه توره سپوره د رشام ګلویش ته ګلویش ته رښتیا خبره ده. نوم یې دا ځینې یو د پښتو یو شاعره ده، ځینې نوم نه علم نوم یې ډېر ښکلی دی، خو لکه چې هغه زه ورته یم چې دا نوم دې همدارنګې خو چې دا که نه هسې نه ته دومره نوم اخلي نومالي خلک وجوړ به د افسر افغان هومره ښایسته به وي. ما د فکر نیلی اوسغله او تاسو چې چا ذکر کوئ هغه هم دغسې دي. خو دا ده چې د شانګلې خلک د ابوهوا په بنیاد ډېر سره سپین دي، ټول سوات او شانګله دغه ملکنډ ریجن دا نادرن ایریا دا ډېر ښایسته دي. نو بالکل هغه هم د هغه اوبو د هغه خاورې تربیت دی، نو جوړښت یې ښکلی دی او ډول رغونی ښکلې ده. او زه ورته بلها خوشحاله یم. ما ته اکثر خلک وایي که نه چې ته خو په ښار کې بیا الله دله یو نوم هم درکړو، نو ولې نه چېرته د ښار یو ښځه چېرته یو بله ښکلې تعلیم سبق یې ویلی او سبق یې ویلی دی. اوس یې BS روان دی، BS زوالوجي کوي د شانګله کیمپس. او څوک ده؟ دا زما د تره د لور ده. دا غونډې بیبي چې ما ته ووایي که نه دا زما د تره لور ده، نو ګلویش زما د تره د لور ده. او په هله او هې دې کړې ده او په حاله خانداني؟ نه دا قصه ما یو بل ځای کې هم کړې وه. زه تللی وم، زمونږ یو بل تره دی د هغه کره واده و، چونکې خاندان زمونږ یو دی، نو په هغه واده کې دا ما ولیده.
نو بیا منډې زما یو مشره خور ده اینه ورته موږ وایو اینه آینه نوم یې خو بیا موږ چونکې واړه نو موږ آینه نه شوه موږ به اینه شوه دا بیا هغه دغه شو موږ خپل هغه لهجې ته نو اینه ته مې ووایي چې اینه ګورې جینۍ مې لیدلې ده بیخي غرق تا ورته ویل چې زه کوم سی کوم 100,000 ور غواړي 3,000 روپۍ غواړي او ګډ کوهستاني واه ګډ کوهستاني نو بس بیا اینه ما سره زما مشره خور ده لکه د مور لکه ریباره شوه او ډېر زیات هغه په موږ باندې مینه ده بل د هغې ډېره تجربه ده پرې کلي ولس کې هغه په پوره کلي کې خلک په دې پېژني چې هغه چېرته لاړ شي نو هغه بلنه کوي هغه مشرئ هغه ویش کوي هغه ټول نظام سنبالي نو اینه ما ته وایي چې غم مه کوه ځوانه ستا خو صرف د خولې نه لفظ ویستوي خدای به یې کوي او چې زه ژوندی یم نو اینه دی الله اوس هم ژوندی لري به چې ته ګورې دا مرکه اینه کمال دې کړی دی اوس خوشحاله و ته دویم واده ته پرېږدي یاره بیخي مې نه پرېږدي د دویم واده خو باچاجي سوچ هم نشم کولی لرې نو دا د ښځو یو خپل زور دی یو خپل هغه دغه دی که نه پوزیسیونس دی چې دویم واده ته مې بیخي نه پرېږدي او زه هم ستا خپله زړه غواړي نو باچاجي که دا جواب زه در نه کړم نو ښه به نه نه ته خو د زړه غواړي ما ته پته یاره باچاجي نو د انسان زړه خو ډېر څه غواړي خو دا خو زړه دی شاعرۍ نه فنکارۍ طرف ته څنګه لاړې د پیسو ګټلو په خیال که نه باچاجي د دې دوه علتونه دي یو خو دغه خبره ستاسو بیخي سیله زه د بعضې خبرو نه انکار نه کوم چې هغه څومره سپینې ته هم زما په دې خوښه مې چې زما سپینې کالم نوم خو زما سپینې دی او د خبرو دغه ستا دا چې سپینې ونه یو باچاجي موږ د خپل را روان کول مجرمان کېږو کله کله موږ خلک ډېر په مغالطو کې ساتو لکه په شاعرۍ کې پیسې نه وي په شاعرۍ کې بیخي پیسې نه وي اوس زه دا وایم چې دا خلک په ما دا ټک کوي چې ته اوس چې شاعرۍ له مشاعرې له هم ځینو پیسې غواړې نو زه هم داسې کاري چې دا خو زموږ چارجز دی باچاجي یو څیز خو په کار دی یو موټر بوزو ډوډۍ خورو وخت ورکو فیس ورکو او تاله 2-3 زره خلک چې تا هغه تش راغونډولی هم نشي هغه موږ ته داسې غلي ناستي که نه انګریزي کې ورته پن ډراپ سایلنس وایي خو دا هنر په کار ده چې ته اوس تایې په دې شکل کې که نه د دې نه اړو مسله جوړول په کار نه دي موږ اوس تللي وو د ازبکستان ته تاسو یقین وکئ باچاجي هر هنرمند لا هغو ډېر په عزت باندې یو ښه پیسې هوټل کې هغه ځای کې سټی که نه چې چېرته منسټران او وزیران سټی کوي او هېڅ چا دا ونه وي چې دا خو تاسو موږ راوستي او تاسو موږ نه به یو ګاډی د پولیسو مخکې و بهترین ګاډی به یې موږ له راکړی و د هنرمند سره به یو اسسټنټ هغو راکړی و د یونیورسټۍ کسان یې راوستي و هلکان او جینکۍ وایي چې دا هنرمند درنه خفه نه شي خلک د آرټ د هنر قدر کوي خو دلته باچاجي که 50 کتابونه لیکلي دي خو چې مشاعرې لی راغواړم دا خو پښتو د جي او پښتونولي نو د باچاجي نه غټه پښتو ته کولی شي 50 کتابونه دي لیکلي دي ما ته یو ملګري ووی په لندن کې ووی چې یاره یو ښکلې مشاعره وکړه باچاجي راوغواړه او ساحل صاحب او باسین صاحب او مای ښه جي څومره بجټ دی در سره وایي چې جي داسې کار دی ډوډۍ به پې وخورې ما ډوډۍ خو داسې هم په خلکو خوروم ډوډۍ خو ټوله ورځ موږ په خلکو خوروم ما یو شاعر له 50,000 روپۍ ورکوم تا ورته راضي دی موږ اعلان کوو پښتونخوا د دې لپاره آزاد دی چې ډوډۍ شپه او ډوډۍ ما هغې کې شک نشته د پښتو د حجرې جومات نه خبرو خو ما چې ته د برول نه زه دغه راغواړم دانش صاحب د درګۍ نه زه ساحل صاحب راغواړم د ملکړ نه د پېښور نه باسین صاحب او ته ما ته وایې چې دا پښتو ده نو ما ته غټ پښتون یې که ساحل صاحب غټ پښتون دی ته غټ پښتون یې که دانش صاحب غټه پښتو کړې ده ما اوس پښتو دا ده چې ته په لندن کې زما په مشاعرې باندې په ویب ټي وي او په ویب سایټ او په یوټیوب پیسې ګټې نه چې ته دې سړي له هم زه پیسې ورکړي دا اوس پښتو ده نو باچاجي په مشاعرو کې هغسې د پیسو خوند نه و هغسې چارجز نه و نو د دې د سسټینیبلټي دپاره یا چې په خپلو خپو ودرېږو نو د هغې دپاره ما هنر او فن خپل کو چونکې ما کې یو هنرمند و نو دغسې مونږ رالو یوټیوب نو تا چې دا خپل کو ته خو میا یې که نه لکه میاګانو د شانګلې د لیلوڼۍ میاګانو خو به ډېر لوی احتجاج کړی و که نه لکه دا خو ته ډم شوې که نه د هغې نه مونږ خو ورته هنرمند وایو یا فنکار خو د لیلوڼۍ میاګان خو ورته خامخا ډم وایي که نه بیا رد عمل سو یعنی تاسو وایئ چې زه د میا نه ډم شوم داسې دا زه په دې لوی شکر وباسم دا به درمونیر دی خدای بخښي هغه هم دا ما ته ویل چې رښتیا ته د میا نه ډم شوی وم تاسو خبره وکړه د والي سوات ضلع شانګله سوات دا پوره سیمه چې ده نو دا د والي سوات دغلته واک و د هغه حکومت والي سوات یو ډېر پوهه سړی و یو ډېر انلایټن په هغه وخت کې کوین الیزبت چې هغه پاکستان ریاست ته نه وه راغلې او سوات سټیټ ته راغلې وه یعنې دومره هغه په دې څیزونو پوه و دغسې زما نیکونه چې دي هغه د والي سوات سره
مشیران پاتې وو وزیران پاتې وو نو مونږه په دې چیز باندې د هغو ذهن خلاص و چې دا آرټ دی دا کریټیویټي ده نو خدای ګواه دی چې ما ته کله هم داسې مشکل نه دی راغلی چې پلار یا تره یا نیکه مې راته ویلي چې ته خو ډم شوې البته چې عمر مې وړوکی و نو پلار به راته ښکارېده چې هلکه د فلاني حجرې ته مه ځه لرې مه ځه د شپې وختي کور ته رنګ دې سپین دی ښکلی رنګ دې سپین دی ښکلی بیا خو تاسو ته نورې ستونزې مشکلات هم معلومې نو هغه زه د خپل پلار هم شکر ګزار یم چې د هغه عواملو نه د هغه ستونزو نه بچ شوم او بیا چې زه کله په ښه او بد پوه شوی یم پوهنتون ته راغلی یم یقین وکړئ چې زما والد صاحب دې ته ډېر په ښه نظر باندې ګوري هغه پوه دی چې زما زوی د یو معیار سره د یو دروندوالي سره لګیا دی خپل آرټ او فن مخکې وړي او تاسو د میاګانو خبره وکړه نو دا که میا دی که ملا دی که زرګر دی که انګر دی که پښتون دی خو د چا چې لطیف احساسات دي د چا چې فیلینګز دي نو هغه به د آرټ سره تعلق ساتي په دې کې د ډم او د میا کردار زه نه وینم خو چې د چا احساسات دي نو هغه په آرټ میني نو زه هم آرټ ته رالم او اوس په هغه آرټ کې خلکو خوښ کړو په هیڅ د هنرمند درته ځان لږ کامیاب ښکاري که نه بلکې لږ نه ډېر به زه ووایم باچاجي ما چې وکاته زه په مشاعرو کې هم خلکو ډېر زیات خوښ کړم د مشاعرو نه زیات چې زه هنر ته رالم اگر چې ما هنر زه اوس هم وایم زه پروفیشنل هنرمند نه یم هنر ډېره لویه دنیا ده باچاجي هنر نه پروفیشنل ته شوقي یې زه شوقي یم پیسې بیا څنګه لې نو پیسې هم په دې باندې که نه ګوره زما یوټیوب چینلز دي زه مختلف پروګرامونه هغې ته چې چېرته لاړ شي پیسې ترې نه اخلې پیسې اخلم ولې خو بیا خو ته شوقیه نه شوې که نه شوقیه خو زما چې پروفیشنلیزم دی نو هغه په کمپیرینګ کې دی زه نطاق یم پروفیشنلی زه نطاق یم زه زما نه هنرمند ته پروفیشنلی که شوقیه یې هنرمند زه شوقیه یم یعنی زما چې کومه د سندرې دنیا د سندرې زه لا دا دعوه نه کوم چې زه پروفیشنل هنرمند یم ځکه خو زه د هنر لوی لوی پروګرامونه چې ما د خلک ووایي چې ته راشه نو زه ورته یم چې زه یوازې نشم راتلی په دې کې بیا ما سره زما ارکسټرا ده خلک دي نو هغه بیا دا وي چې زما هغه هنر را جوړ کړي زه په خپله اوس هم ډېر واضح وایم چې هغه هنرمند نه یم څوک چې صحیح په سور ګور باندې پوهېږي په لی بیټ باندې پوهېږي هغه هنرمند زه لا نه یم سفر لا روان دی او څه چې مې زده دي هغه معاشرې ته ورکوم او خلک یې خوښوي باچاجي تا ته بلا ډېرې خو ته ووایې او تازه غزل هم وایې خو ګوره تازه غزل ښه دا عمدته دا یو غزل وی چې عجب خان راځي راځي زه به تر توره یم دا خوړو لرې لرې وایم نه بلکې کوې زه به وایم چې دا زما دی نه ښه زه د لوپټې غزل ووایه باچاجي تر تورې نه د لوپټې غزل درته وایم غزل دا دی باچاجي اول خو یو دوه درې شعره چې څه خو زما په شعر قدرت نشته چونکې ته استاد شاعر یې نو څه خو زما په شعر قدرت نشته او څه ستا تنقید کې صداقت نشته او که ته یې وایې زه به یې ومنم خو په دې مصره کې ثقالت نشته او مصلحتاً معیار رقیب ته پرېښو په دې خوارخولي کې همت نشته او تا سره ځکه اختلاف نه لرم ستا په خیالونو کې جدت نشته او شعر دی باچاجي چې زه په خپل ګاونډ کې رور ته څنګه نرشم زه د خور په وجلو څنګه زورور شم زه د خور په وجلو څنګه زورور شم باچاجي شعر دی چې تا په دې رشته کې هیڅ پرېښودی نه دي تا په دې رشته کې هیڅ پرېښودی نه دی زه نو څه بانه پیدا کم چې درشم زه د خور په وجلو ولې زورور شم کابل جانا په دې هم نه بخل کېږو کابل جانا په دې هم نه بخل کېږو کابل جانا کت برشي او زلر شم زه د خور په وجلو ولې زورور شم سر تر پایا چې د تور سامراج غلام دی سر تر پایا چې د تور سامراج غلام دی زه په دې نظام کې څه رنګ افسر
شم زه د خور په وجلو ولې زورور شم. خوشحاله اوسئ باچاجي. څومره عمر دی دی؟ باچاجي 19 کلن یم. 1991 کې زیږېدلی یم او دا مې رښتونی عمر دی. نو 19 کلن یم د هغې د حسابه. نور وروڼه خویندې دې شته؟ 3 مې نور وروڼه دي. بحر رستم، بحر کمال ایډوکیټ او سلطان ملک، او 3 مې خویندې دي، شبنم بیبي، شاهین بیبي او نوشین بیبي. او د پلار دې څه نوم و؟ ملک البحر او ریټایر فارسټر. او مور دې هم د شانګلې د لیلونۍ؟ مور مې د لیلونۍ کې بیا ګورکټ نومې یوه علاقه ده، هغه د هغه ځای ده. لیلونۍ کې شانګله لیلونۍ او بیا ګورکټ زمونږ د کلي نه ډېره بره یوه علاقه ده، د هغه ځای ده. ښه په شانګله لږې خبرې کوم. جی. افسر افغان خو لوی نوم دی. اها. شانګله کې نور لوی د پښتو سره تړلي نومونه کم کم دي؟ نو د ټولو نه لوی نوم چې ما پکې ذکر ونه کړو، حافظ الپوري بابا. حافظ الپوري بابا له خو بیا راځو، خو جنت محل بیبي دا زما مور نوم دی. د ټولو نه لوی نوم زما دپاره هماغه دی. زه د هغه غیږې تربیت یم. بیا ملک البحر فارسټر صاحب، هغه دی الله ژوندی لري. دا دواړه زما دپاره د ژوند رول ماډل زو، د چا نه چې ما ژوند زده کړی دی. او بیا په تیره پلار به مې په ډیوټۍ کې و، دې ځنګلو باندې به ګرځېده. د هغه ډېره مینه وه د فطرت سره. نه د والي صاحب د وختونه بیا وروستو، هغه بیا اوس نوکر شوی و ولیعهد سره، او بیا چې کله دا دغه شوی و، د پاکستان ریاست زم شوی و. نو په هغه وخت کې هغه هم د هغه وخت نوکري و، دا تسلسل راغځېده دی. خو نو هغه به ځنګلو کې و، فارسټر و، او مور به مې مونږ ساتلو، سکول ته به یې لېږلو. دا ډېر مې یاد دي. سهار کې به یې پراټه پخه کړه، نو هغه به یې بیا توده به وه، مونږ باندې به تادي و د سکول، نو وړه به یې کړه. نو زه او زما کوم ګورنمنټ سکول کې دې سبق ویل؟ ما په پبلک سکول کې سبق ویلی دی. پرایویټ سکول کې یو قسمه، پبلک نه بلکې پرایویټ سکول کې. هغه ینګ مسلم سکالرز اکیډمي اولو. کور نم لري؟ دا د کور نه لري و. جی. په غرونو مرونو به ورتلئ؟ موږ به یو خوړو هغې باندې به راتلو. یعنې زمونږ کور چې دی هغه بلکل داسې دی، غر په سر دی، خواوشا 20 منټه فاصله به وه هغه وخت کې موږ ماشومانو. نو دا لاره به موږ وهله، هغه خوړ باندې به راتېرېدو، سکول ته به راتلو. بیا یو بل سکول و زمونږ سرخار الپورۍ کې، شانګله پبلک سکول. 10 مې بیا د هغه ځای نه وکړو، 12 مې بیا د ګورنمنټ کالج الپورۍ نه وکړو، او دغسې 14 مې د ملکنډ پوهنتون نه، او 14 مې بیا د پېښور پوهنتون نه، یو په جرنالیزم کې او یو په پښتو کې وکړو. جی. او د پښتو د مینه در کې څنګه را ولړزېده، او د کله نه در کې را لړزېدلې ده؟ باچاجي زه په 8م کې وم، چې په سکول کې به ماشومان کله د سټیج زمونږ به بزم ادب و یا پیرنټس ډے به ورته وي، نو زما به ډېر زیات زړه کېده چې زه سټیج ته لاړې. نو کله به مې ټپه کوله، کله به مې شعر وي. نو هغه ځای نه زما حوصلې ته نور توان میلاوېده. او په تیره زما یو تره دی، الله دې ژوندی لري، محمد ارشاد، هغه اکثر زما د خپرونې ګوري هم. هغه به د مجلسیان راوسته زمونږ حجرې ته. هغه وخت کې حجره، اوس خو دې زلزلې بیا روانه کړې ده، خو لویه حجره وه. نو د مجلسیان به راتله، هغو سره به رباب او منګی او ستار، او زمونږ حجره کې به ستار او منګی پراته و. دا د هغه حجرې یو ښایست و. نو دیو به راتله، نو دیو به دا سندرې ویلې، زه به غلی غونې شاته یو ګوټ کې ناست وم. ځان سره به زړه کې به مې سندره ویله. او دا مې خواهش و چې داسې وخت هم رالی چې زه د رباب نواز سره خوا کې کېناستې په درۍ باندې، ما هم یو غاړه ور پورته کړه. دا به زما ډېر خواهش و. ذهن دې اوس پوخ دی که نه؟ یاداشت دې شته؟ شکر باچاجي. نو ما خو تا نه دا تپوس کوم چې لږ د شانګلې په شخصیاتو خبرې وکړه، تا پکې نورې خبرې وکړې. ما وی چې د باچاجي یاداشت څنګه دی؟ زما یاداشت خو صحیح دی که نه؟ زه خو ډېر خوشحاله شوم چې ستاسو په دې عمر کې داسې یاداشت دی، نو زما به څنګه کمزوري؟ ستا کمزوري دي. او نو اوس به راشو باچاجي هغه ضلع د حافظ الپورۍ بابا نه د حافظ الپورۍ بابا نه موږ خبره روانه کړې وه. په شانګله کې یو ډېر لوی نوم حافظ الپورۍ بابا، چې هغو د هغو کار، د هغو زیار، د فارسۍ ډېر لوی عالم، د عربۍ ډېر لوی عالم، او هغو قرآن لیکلی دی یو نسخه چې اوس هم شته دی د هغو د خپلو ګوتو. په هغې کې هغه د سرو زرو په اوبو باندې هم لیکلي شته دی، داسې په سلور باندې هم لیکلي شته دی. یو ډېر لوی عالم د هغه خاورې په غېږه کې پروت دی. د ضلع شانګلې سرخار الپورۍ نه یو څو فرلانګه فاصله کوز الپورۍ کې د هغو خبر دی. بیا د دې نه راتېر که مونږ خبره کوو، نقیب احمد فطرت زمونږ یو ډېر لوی نوم دی د شانګلې، د شعر او د ادب کتابونه یې هم لیکلي دي. بیا زمونږ ملاله یوسفزۍ تاسو یاده کړه، په اوسني وخت کې هغې که هر څه دي دنیا منلې ده، او هغې ډېر لوی پلار صاحب کتاب ضیاءالدین یوسفزۍ صاحب صاحب کتاب هم دی، او هغه ته د افغانستان دولت په هغه وخت کې شاعر امن ویلو. هغه یو ډېر شاهکار کلام لیکلی، او امن سیل دی، کونترو امن ښکار دی، بېګرو امن مینه د ښکلا ده، امن ژوند دی. نو هغه ډېر ښه شاهکار، نو هغه ته
ته شاعر امن غو ویلو. بیا اوس نن سبا وخت کې زمونږ د ډیرو کتابونو سختنه فضل رحیم لوهار صاحب یو بالکل لوهار صاحب او واقعي لوهار هم دی خو زه ورسره مینه په دې لرم چې کاغه هر څومره ډېر لوړ تعلیم یافته نه دی یا ډېر بهر ګرځېدلی نه دی خو شعر ډېر پوخ دی. په لر او بر کې لا حالات د دې جوګنې دي چې سړی دا ووایي چې مستې منګی بر وړی دی او زمونږ کلي ته د خپل کلي شر ولې راوړي. مونږ د چا کلي د خپل د کلي شر وړی دی. ډېر لوی نوم دی. ډاکټر خورشید یو ډېر لوی نوم خدای دې وبخي په دې وروستیو کې زما تره دی هغه بیا وفات شو. هغه د پښتون ادب دپاره تاریخ دپاره بیا د سیاست دپاره ډېر لوی کار کړی دی. د انګلینډ نه به د بولټ په نوم هغه رساله چلوله د ولی خان بابا په سلا باندې. باچا خان بابا سره ډېر نږدې پاتې دی جلا وطن دی. بیا د هغه مشر ورور مدرسې ده سرنزیب په خپله باندې یو ډېر لوی نوم هغو هم په تاریخ سوات باندې ډېر لوی کار کړی دی. په ادب کې هغه اول باچا خانه و بیا جماعت اسلامي ته راغی. د اجمل بابا ډېر نږدې سړی. نو د شانګلې ډېر لوی لوی نومونه ډېر لوی لوی فکرونه او اوس د شانګلې په فن او ادب کې نوي بلها ځوانان راغلي دي. د صحافت د لارې پکې هم خلک شته دی د ادب د لارې هم خلک شته دی. که مونږ د یونیورسټي لیول والو جرګې ادبي جرګې شته ادبي جرګې شته دی. حافظ بابا حافظ الپوري او هغه ډېره مشهوره ده ډېره فعاله ده. هغې کې مخکتنې کېږي. خپل کلي ته وخت ورکې که نه د ادبي جرګو که نه به دلته کې همدغه پیسې ګټې او دغه لکه د کلي شاعرانو ادیبانو سره ناسته پاسته خو هم ضرور ده که نه باچاجي ما خپل د ژوند یو خاص ترتیب جوړ کړی دی. خپل کلي ته خامخا وخت ورکوم او دا دې هم ستاسو د مرکې په وساطت سره واوري ملګري. زه چې بهر ځمه زه خپل گاډی هم بوځم چارج هر څه زه خپل کلی نیم په نیمه چارجز هم کم اخلم بلکې ډېرو ځینو کې چونکې خلک خو د ټول پیژنم نو زه نه اخلم چونکې ما ته پته لګي په دې وروستیو کې اوس د یو روغتون افتتاح وه نو ما ته یې ویې چې راشه ورالمه گاډی تیل هر څه خپل هغه به په ریکارډ باندې وي. دغسې ادبي غونډو له خو دا وایم چې زما نه که پکې څه کېږي ځکه چې دا زما د هغه خاورې په ما ډېر لوی احسان دی. زه د هغې بچی یم د هغې سینه مې رودلې ده. نو شانګلې له ځمه وخت ورکوم بل غم خادي کوم. دا دې هم ستاسو په علم کې بعضې خبرې خو نه یې په کار خو پرېږده چې د پښتو پښتونولۍ هم اندازې زه د ازبکستان نه رالم د شپې ناوخته بیا زما اسلام آباد کې یوه غونډه وه. اسلام آباد نه زه د شپې 12 بجې راورسېدم او زه خبر شوم خدای دې وبخي خالد خان زمونږ یو ډېر لوی خبریال د پوره ملکنډ ریجن بیرو چیف و د ایویټي خیبر او هغه د شانګلې زمونږ ډېر خوږ ملګری. نو زه خبر شوم چې هغه وفات شوی د اکسیډنټ کې. د شپې 12 بجې د ګلویش پر دې ګوایي د دې ځای نه روان شوم ستړی وم م ازبکستان نه راغلی وم بیا اسلام آباد او سهار چې 7 بجې وې زه شانګله کې ناست وم د هغه په دعا کې هم بیا ولاړم. بیا د خیبر ټي وي معتبرې چارواکي راغلي وي نو بیا مې دا هم وکړه چې یو تعزیتي غونډه مې د هغې نه جوړه کړه. ما وی چې د خالد صاحب په خدماتو به خبره وکړو د هغه په صحافتي زغل باندې هغه ډېر لوی کار کړی. نو غم خادي د شانګلې سره تله راتله په ادبي هلو ځلو کې کېناسته دا زه انتهایي په ځان باندې لازم ګڼم. په دې وروستیو کې مې د امیر مقام صاحب سره خبره هم وکړه. هغه اوس چونکې د نیشنل هیریټیج او کلچر ډیویژن مشر دی هغه ته مې چې د حافظ بابا په اړه یو غټ سیمینار را جوړو. هغه په خپل هم په دې کې دلچسپي وه ازبکستان کې مونږ یو ځای وو نو ډېر زر به انشاءالله یو غټ سیمینار هم را جوړو او تاسو به هم د هغې برخه یې که خیر خجی ټپه د باچاجي چې هو جارو په منځ دالان کې پرېږده ہے په کوڅه تیر شو یار دې بل وطن ته ځینه او د ګل کېدو امید مې نشته ہے جانان په ځمکه د ملتان کرلی یما او د وطن بادارا رسیگا ہے د هندوستان گرمی پور سیزلی یما او د پیښور په میرو روکا ہے د ګل نازکا یار خدای بدی ساتینا او تنبل په ګوټ کې چرتا کې دی ہے نن تنبل مارا جنۍ ګور تا کوزوینا او د زلفو تار مې اوبو یوړو ہے
په غم شریکا یار نسا ګودرونه چرتا بز در سره نه مانو چې بد زلفی د خندانو خلاصوما د جامې ګنډل زما د دوړو په دښمنې ما ټول عمر د مور مشین لتا راغستی دی هر څوک پردی جامې ګنډل زما د دوړو په دښمنې ما ټول عمر د مور مشین لتا راغستی دی هر څوک په نندارتون کې د بوتانو سوداګرو خو ما پکې منګې چینه راغستی دی پښتو اولاد کې دا سړی چې داسې میرات ښکارې ای دې سړي والله چرته ازار راغستی دی نو د مصر په بازار کې په ښایست باندې بولي وا د مصر په بازار کې په ښایست باندې بولي وا ما نوم پکې د خپل افغان په جار اغستی دی الله رانه د خپلې برخې کار اغستی دی ملګرو یور وایس ټي وي لندن دی زه ستاسو صابر شاه صابر ستاسو باچاجي یم یو خواست درته کوم د یور وایس ټي وي لندن د لندن کې پښتانه ناست دي دا ټي وي تاسو سبسکرایب کړئ چې د دوی حوصله افزایي وشي او د پښتونخوا غږ خپرونه لایک کړئ زما ډېر خوږ کشر ډېر نازولی ډېر ښکلی کشر افسر افغان او زه راغلی یو او یو غر ته ختلی یو دا رنګ اوچات غر دی دا ډېره د ګرمۍ میاشت ده خو دا غر باندې داسې هوا لګي داسې ښکلې هوا لګي چې بیخي یخ غر دی دلته یو څو کسان هم دي د دې افسر افغان د عوامي شهرت اندازه تاسو د دې نه وکړئ چې د خلکو د ده رتې ټپې اورې نو په منډو په دې غر سا راوختل نو ما ورنه تپوس کو چې دا ولې و چې یاره موږ د افسر افغان صاحب اواز واورېدو دې یو څو ملګرو نه تپوس کوم چې د افسر افغان کې څه خوښ دي څنګه یې السلام علیکم د کوم ځای هم پېښور یو دیزي ښه او څه نوم دی بختیار احمد دا سړی د خوښ دی دا سړی خوښ شو خو تا پکې مخکې او مونږ باندې دغه وکړو سړي مې غزلې مزلې ډېرې خوښې شوې او ډېره ښه راباندې ولګېدې موږ په خپله پښتانه خلک پوجو کې هم راپورو سره منګو سره ناست پاس وو تا ویلي ټپې مپې نه ویلې مې خو لکه مثلونو کې پات به سره ناست پاس راشه هلکه احمده راشه د کیمرې نه چېرته دی دلته راشه چې تا نه هم خو دې شته چې مونږ دغلته زه تا ته لاندې مونږ ولاړو نو دغه یو غزل ویلو هغه غزل باندې مونږ ډېر خوږ ولګېده ښه ته راشه ستا خوښ دی په څه ده کې څه دي د خوښې دې زموږ زړه روښانه کوي د پښتو ښایسته ټپې وایي یعنې د پښتو خدمت کوي ستا د په څه خوښ دی زموږ خو په دغه باندې رول بس مازدیګر ټایم کې موږ د صحابه یو دلته راغلو چکر له بس مازدیګر ټایم کې زړه بې سره غوندې بس ټپې ولګو دي هغه بیټک کې چې پروګرام کړی و هغه پروګرام یې زیاتې ګورو ملګرو د افسر افغان صاحب رور هم دلته کې د سره راغلی دی سلطان الملک دی به تاسو نه پیژنئ او زما دا خواهش دی چې نن زه تاسو ته دی هم را مخامخ کم سلطان الملک صاحب سره لږ د ده په باره کې تپوس کوو اصل کې زما د پروګرام مقصد دا دی چې تاسو افسر افغان د نږدې نه بلکې د دننه نه وپېژنئ د ده په ټپو خوار څوک مین دي خو په لومبي ځل تاسو واورېده چې افسر افغان د کور نه څنګه دی د مور نه څومره نازولی او د خویندو نه څومره نازولی د آینې بیبي نه څومره نازولی دی څنګه سلطان ملک صاحب ښی خیر دی جی ډېره مننه دنه مشر که کشر دنه مشر یم جی ښه نه دا سړی کور کې څنګه دی کور کې خو جی ډېر ښه دی او مخکې څنګه و ماشومتوب کې بس د ده د ماشومتوب نه جی د عادتونه د هر څه چې و دا ډېر ښه و که نه نو بس اوس چې څنګه دي هغه د هغې نه ښه شوي نه دي چېرته وهلی ټکولی خو دی ما خو جی په خپله نه دی وهلی او جی کوم ناخوښ عادت دې پکې دی نو په ده کې خو داسې څه عادتونه نشته جی چې زموږ نه یې خوښ ټول عادتونه یې داسې ښه د پښتونولۍ عادتونه دي او ډېر د ادب ښځې سره جنګ کوي
او جی ښځې سره اوج کله ناکله جنګ کوي نه لکه دې دلته صفتونه مونږ ته کور کې جنګونه کوي نو بس دا خو ژوند یې جي کله پکې جنګ راځي کله پکې جګړه راځي صبر نصر یو شعر وایم یو شعر اوس دا کورنه مې گیر کې کنه صبر وکړه شعر نه مو وایا ها او دغه رنګ غصې موسې وهل کنزل رټل ګوره ته به سپینې خبرې سپینې جي نه جي دا خو انسان کې فطرت داسې کنه چې کله په غلطه خبره باندې انسان غوسه کیږي او ښه خبره چې جو په هغې باندې سړی خوشحالېږي کور کې د چلی که د ګلویش نو جی که زه تاسو ته دا خبره وکړم چې یار زه خو یم د هغې به چلي که نه په ټول کور کې زیاتر خبره زموږ په ټول خاندان کې د ده منل کېږي په ټول خاندان کې منل کېږي خو هغه یو دې د حسن تم د ټینګې نه دی که نه هغې به زما په خیال هلتې به د نه چلیږي اوس دا خو نشم ویلی جي ځکه چې اوسه پورې مونږ څنګه لیدلی دی نو ټول د ده خبره چلیږي کور کې د چا چلیږي کور کې خو د ګلویش چلیږي دا زما رور دی خو دې سپینې سپینې نه وایي زه پوه شوم که او ما شعر دا وی چې د بې حسابه مینې دا نښه وي په نه خبره باندې جنګ جوړ شي واقعي کله کله ګلویش سره زما لانجه راځي خو هغه وجه دا ده چې هغه وایي زه ملکه یم او زه یم زه باچا یم نو د باچا او د ملکې کله کله ټسل راځي خو اوس دا ګلرنګه چې کله شوې ده اوس مونږ نه روانېږو مونږ به د واده ډومبي کال کې لږ لږ شرونه راتله دا فطري عمل هغه د یو واده نه مخکې که رستو واده نه وروستو واده نه مخکې به ملاقاتونه به کېده او مونږ خو یو کور رشته داري وه نو کېده به داسې پټ مټ ملاقاتونه به کېده خو په منډه منډه که نه او د تنبې په چوند کې به ملاقات شو کله کله به په ډیوډۍ کې کله کله به په پوړو کې خو هغې چې به هم څوک ولید یا مانو مونږ به هم ترخ کې نولې نیولې او منډه به واله هغه به ځان نه یېرېده خو اوس چونکې ګلرنګه راغلې ده نو دا هم زه یو پیغام ورکوم ما هغې ته دا ویلي دي چې که ته ما ته هر څومره خفه یې مانه که زه تا ته هر څومره غوسه یم خو د ګلرنګې په مخ کې به بیخي زموږ په مخونو باندې لکه زموږ په لمنو به مونځ کېږي زموږ په لمنو به مونځ کېږي ځکه چې دا معصومه ده د دې تنکي مازغه دی وړوکی لاشعور دی دې کې به ښکلا ډکو مینه به ډکو نو ما وی دواړه به بیا شر شاتار کوو خو ګلرنګه به هغه وخت کې یا زما خور له ورکو یا مور له نو بیا به دواړه خپلې قصې کوو د دې په مخ کې به بیخي ما ورته داسې وو چې موږ د او جنګ هم پسې کېږي جنګ مو اکثر په دې کېږي چې دا تاسو ته پته ده باچاجي اوس په ګلویش اوري بیا وراله جنګ نه خو خیر زما خور اندار ده زما خور اندار ده نو خو یاره دا ښځې چې دی دا خپله مني او د بل نه مني په بار کې کوږ لرګی دی نو کله کله ورته زه یم چې ګوره د ژوند د تېرولو بېلې پیمانې دي هغو کله کله داسې وي که نه د هغو په دې دغه کې چې کلیواله ده نه کلیواله خو ډېره نه ده هغه د ښار او د کلي امتزاج دی د هغې یو دا که معلوم دی اوس ما سر پېښور کې وه 4-5 میاشتې نو ما کته چې د پېښور کې ژوند څنګه دی نو ډېر ښکلی موږ ادبي پروګرامونو له هم لاړو د موسیقۍ پروګرامونو له هم لاړو اسلام آباد ته هم لاړو نو په دواړه ځونو کې ډېره ښه فټ کېږي خو کله کله هغې ته زه دا آیډیاز ورکوم چې په ځای دی چې ته 10 جوړې جامې هلې 10 هلې 13 هلې که ته یو ښه سوچ وکړې چې یوه جوړه والې خو هغه ښایي مړه شومتوب درکې شته نه به زه پوه شم بس نه بس بیا شومتوب هغه به خوشحاله شي نه خو نو دا خو زه یم نه نو ته چا لګټې دا بیا چا لګټې په شومتوب او فضل خرڅۍ کې فرق پکار دی خبر نه زه هغو لګټم خو د ګټې مطلب خدا نه کوي لکه ته ورته چې دا شاپینګ او ډېر لږ احتیاط کوه لږ احتیاط پکار دی لږ سوچ پکار دی دا د افسر افغان صاحب او زما چې دا زما د ده هم اختلاف دی مونږ سیدانو جلالي سیدیانو کولو زړه ساتو دی لږ لږ شوم دی دا حقیقت دی کتاب خو دې نه دی چاپ نه بچاجي اوسه پورې مې کتاب نه دی چاپ البته سوچ مې کړی دی د یو کتاب مواد را سره پوره دي د کتاب نوم به وي زه به سرتوره یم او هغه به انشاءالله ډېر زر مارکیټ ته نه ستا د شاعرۍ څومره وخت شو زما د شاعرۍ بچاجي یاره یو 10 کاله خو به شوي ته دومره اعلی تعلیم یافته زلمې او دومره پوه هم د دنیا دې لیدلې ده لکه نثر ولې نه لیکې بچاجي داسې وي د هر چا خپل خپل میدان وي نثر که هر څومره ډېر ښکلی میدان دی ډېر ښایسته خو موږ د نثر هغه فکر هغه سوچ هغه موږ بوتلی دی خپل د یوټیوب ویلاګ ته خپل بلاګ ته خپل ویډیوز ته نو هم اقا نثري زه د دې ځای روان شمه جي قدرمنو دا وخت زه په اسلام آباد هوایي ډګر باندې ما موږ به په دغه الوتکه کې ځو زموږ به سفر د دې لارې وي زموږ به په دوبۍ کې سټی وي بیا به نو هغه زه کوم خو د لیکلو په ځای زه وایم نه خو صحیح دا خو بس یو راپورتاژ شو که نه راپورتاژ شو لکه ته دارنګې تحقیق ولې نه کوې یا دومره د یو ښه کتاب ترجمه د انګریزۍ نه پښتو ته بچاجي کېدای شي زما دا هم خواهش دی چې زه ام فل وکړم زه پی ایچ ډي وکړم په حقیقت دا دی چې د ژوند د ازغل د نوي دور تقاضې په دې کې سروایول هم کول دي انګریزۍ کې دې ته سروایول اف د فټیسټ وایي چې پلار مې افلاطون نه و خو ویل به یې خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي
نو زه یم چې یوه پیره په معاشي توګه زه مستحکم شمه پېښور کې مې اراده ده دلته کور هم جوړ کړو چونکې ځای مې شته دی اوس په کور مې هم کار روان دی دا کور کې چېرته جوړ په اسد ټاون ورته وایي د حیات آباد فیز 3 نه په 20 منټه فاصله باندې دی نو هلته مې یو کوشش شروع کړی دی دا هر څه باچاجي دا زما په خپل سر باندې وکړه شروع نه والا تر اخره پورې ما د کور نه د پلار نه یوازې خپل د هاسټل پیسې به مې ترې اغوښتې باقي زه دا هر ځوان ته وایم چې دومره محنت وکړئ په خپلو خپو ودرېږئ دا مه وایئ چې پلار دا او نیکه دا او جایدادونه دومره دي کلي کې د اکثر خلکو ته نه ښه ده دا خبره هم ښه ده د پلار ګوره او ښه ده خو هغه په هغه ځای ده ګوره د شاهجان نه علمګیر ته پاتې شوی و او دا خو یو سلسله ده که نه دا روانه ده بده نه ده بده نه ده خو چې په خپلو مټې وګټې د هغې ډېره مزه هم ډېره د هغې اعتماد هم ډېر او بیا د هغې قدر هم ده افسر افغان غوندې کس سرې وي چې ګلویش ته وایي چې لس جوړه دې نه منم نه منم دا تا چې وي ته شومې دا زما باچاجي خپل پټ مو په بله واړو ښه دا راته ووایه چې اوس دې وخت کې جی ستا څه ترتیبات دي ته خو زما په خیال چې د دې کشمیر د دې ګیمز سره هم څه نمایندګي کې کومو لوبو سره ته خو والیبال به دې کولو اوس دې وخت کې ستا هغه سلسله جاري ده که نه بس باچاجي اوس زه چې یم نو زه اکسرسایز اوس ډېر کوم په پېښور کلب کې زه او ډاکټر کرن خان مونږ دا یو کوشش چې هر مازدیګر مونږ ځو چې کله مصروفیات خو بیا خبره که نه خو زم د پېښور ځو ته زم لکه واک او دغه واک اکسرسایز اوس موجوده وخت کې زه اوس بیډمنټن کوم کله کم چې د هغه ریکټو گیم چونکې اوس دا دی چې وخت ډېر په منډه دی زمونږ کارونه نور ډېر شوي دي دې نه مخکې به دې کم دې نه مخکې به مې والیبال کوم د سکول د وختو زه د والیبال ښه پلیر وم ما به کټ وهو او ډېر ښه جمپ او رامنډ بلاک به دې کولو کټ به مې وهو بیا به مې سره بلاک هم کټر چې وي هغه بلاک هم کوي چونکې د هغه جمپ وي د دې تر څنګ سکول د کرکټ هم زه پاتې شوی یم زه ون ډاون بیټسمین وم بیا زمونږ سټ ګل آباد کوم چې خالص زما د مور پلار ټاټو بیرې زمونږ خپل یو ټیم و هغې ته به یې د سټ د میاګانو ټیم وي یا د سرګي د میاګانو دا زمونږ یوه علاقه وه نو زه د هغه ټیم هم ون ډاون بیټسمین پاتې شوی یم کرکټ مې کړی دی په ډوکوالي کې والیبال مې کړی دی نن سبا بیډمنټن کوم او تاسو چې کومه خبره وکړه کشمیر پریمیر لیګ دا ډېر مشهور لیګ دی د پی ایس ایل نه پس نو زه د هغې د پوره خیبر پښتونخوا برینډ امبیسډر یم یعنی موږ به د هغې د هغې کې میرپور رایلز یو ټیم دی هغه د هغې اونر هم زموږ د شانګلې دی ډېر محترم ډاکټر واجد صاحب او زه د هغې ایز ا برینډ امبیسډر نو تېر کال یې موږ یو دغه ګټلی دی فاینل چې و نو هغه میرپور رایلز وګټو او انشاءالله اوس بیا را روان دی نو هیله مند و چې هغه به بیا که خیر یې موږ ګټو خو زما خپل دا خیال دی چې ځان هم جوړ کا پیسې مو ګټه اسټ ټاون کې کور هم جوړ کا خو لکه بیا هم چونکې د الله تعالی الله د عزت په پښتو کې را کړی نو لکه زه یم چې کم از کم دې ژبې له هم تصور کې څه بخښنې وکړي همداسې او د کتاب په شکل کې دا ډېره لویه خبره ده زه هم دا وایم چې هر هغه څه چې تا ژبې له ورکړه خاورې له قام له د هغې بقا شته دی هغه ژوندي پاتې خوشحال بابا نن هم یادېږي رحمان بابا نن هم یادېږي د هغو بنګلې او ګاډي هېڅ چاته نه دي یاد خو د هغو فکر یاد دی په هغه تسلسل کې زه لګیا یم زما که شعر دی زه که څه لیکلي کولی شم یا په تیره باچاجي زما تاسو ټول یوټیوب راواړوئ فیسبوک راواړوئ زه په کلچر او ټوریزم کې کار کوم دا دې هم ستاسو په علم کې باچاجي چې اوس زه ازبکستان ته چې تللی وم 22 هېوادونه په هغې کې د فولکلور نندارتونو نو هغو ته موږ دا وی چې فولکلور که د دنیا د هر ادب سره دی نو د پښتو هم ډېر پیاوړی دی ښکلی دی نو ما بیبي شیرینه هلته پرزنټ کړه او هغه په داسې حال کې چې زه یوازې تللی وم ما سره نه رباب و نه سیتار و نه تبله و نه ساز و ما د هغه ځای ارکسټرا ته د ازبکستان هغه خلکو ته ریکویسټ وکړو بیا مې یو جنۍ ترجمانه پیدا کړه هغې به زما خبره هغه ارکسټرا ته کوله او بیا د هغو خبره به یې ما ته کوله 3 غنټې باچاجي موږ یوه ستړې وکړه ما به بیبي شیرینه وی نو ما هغو ته وی چې زه یم چې بیبي شیرینې زیړې ګولې نو هغو ته مې تاسو به وی چې نو هغه مې په 3 غنټو کې باچاجي دومره د خندا یوه قصه وه هغه مې څه په چل پوه کړه چې تاسو به داسې راځئ زه به داسې یو باچاجي دا په ریکارډ باندې دا د ازبکستان امبیسډر په دفتر کې به هم دا خبره وي او دلته زمونږ هم نشنل هیریټیج اینډ کلچر ډیویژن چې ما په ازبکستان کې په 22 هېوادونو کې په فولکلوري نندارتون کې 3 پوزیشن واغست په دې باندې چې ما سره خپل ارکسټرا هم نه وی او افسر افغان تللی وم نو یعنې زمانه چې په کم مد کې کېږي باچاجي زه خپلې منډې وهمه کوششونه کومه خو دا خبره دې هم واضحه وي چې زه یم چې د هر څه سره دا ډېره مهمه ده چې ستا د معاش ښه وي نو تا کې به کریټیویټي وي لکه خلک باچاجي موږ په دوکو کې نشو ساتلی چې ته خدمتونه کوه کارونه اول خېټه
اول ځان جوړول دا زما اصول دي چې ته معاشي لحاظ سره ښې زه ښه یم ځکه مې دومره کتابونه چاپ دي کنه. او باچاجي لکه نن پښتونخوا ته ډلې ډلې خلک راځي د کابل میلمانه دلته راځي د تورغر دلته راځي نو دا څه په دې خو نه ده که باچاجي خدای مکه لکه د پولې پړق ته ناست وي نو باچاجي له څوک راتله نو دا ډېره مهمه ده که کشران اوري اول ځان جوړ کړي خپل معاش مضبوط کړي او خدمت به تاسو په لویه پیمانه کولی شئ. بلکې زما دا هم اراده ده باچاجي چې زه په معاشي توګه ځان دومره مضبوط کوم زما بزنسز کارونه روان دي چې زه غټې غټې سیمینارز کوم زه اکیډمي جوړه کوم زه واته نه دومره مضبوط شي چې پښتو پرېږدي نو باچاجي دا نشي کېدای. نه ډېر خلک د پښتو په اوږو خېږي بیا پښتو ته شاګرد. زه وایم چې زما ملګري دي پښتو وایي پښتون دې مني خیر دی که ماته نوموړی ادیب نه وایي څوک صابر صاحب کور کې دې پښتو شته ډېره کلکه پښتو ګلویش ته ګورې پښتو ده ګل رنګه ګورې پښتو ده یو راره مې نه د هغه نوم اتل دی د بل نوم ارمغان دی د بل نوم زیدران دی. اوس زه چې کوم وخت کې راغلی یم که زه چېرته په خپل واک کې وای نو زما نوم کېدای شي هم افسرالملک نه وی ما هم کېدای شي یو داسې زه پښتون نوم ایښی وی خو دا ما باندې زما ترې خیره زه بیا هم احترام کوم. زما نه پس زما کور کې مکمله پښتو او نه یوازې باچاجي د شعر او ادب طرحه ده یقین وکړئ زما وړوکی ورواره دی بهر ملک تاسو چېرته هغه سره ملاو شئ د هغه پوره روزنه پالنه زما په لاس کې شوې ده. زمونږ کور د روډ په غاړه دی چې څوک هم تېرېږي یو تاسې اواز وکړي کاکا راځه چیز کړو نو ما ورته یوه ورځ ویم ته پېژنې وی نه وې ته دلته خلکو تا خو دلته دوه درې ټلې کولاو کړي دي او بیا دې پرېښوله که خو دې مونږ باندې یو ورځ هم چای میس کړي. نو باچاجي انګریزي کې وایي چې بزنس از بزنس اینډ ا کپ اف ټی از ا کپ اف او ماغه دا کاروبار کاروباري سوچ کاروبار ته چې زما حجرې ته راشي نو زه به کله هم ستانه د چای ډوډۍ پیسې وانه لمه قدر به دې کوم ډالۍ به هم راکوم خو ته چې زما دوکان ته راشي زه به ستانه پیسې هلمه که دا نه کوو باچاجي مونږ به خرابېږو پښتانه. ګنې مونږ ټول زه چې چېرته لاړ شم باچاجي یقین وکړئ تپوس وکړئ زه چې چا دوکان ته لاړ شم هغه وایي افغان صاحب ته راغلی او بالکل پیسې نه زه هم دې دوکان نه زه سودا نه کوم بیا ځکه چې د اس او د وښو دوستي شي باچاجي اس به د لوږې مړ شي او واښه به سره پاتې شي. لہذا په دې ترتیب به پښتانه پویه کوو. اوس که زه روزانه ستا دوکان ته درځم چې باچاجي د پښتو د ادب لویه ستنه ده او زه شعر لیکم او چیني راکه غوړي راکه بل راځي 3.5 ادیبان باندې دې دوکان ته به د سبا تاله والي باچاجي تاسو بنئ خو زه چې حجرې ته راځم دا پښتونولي ده دا درنوالی دی بیا دا زمونږ عقیده ده چې میلمه ځان سره رحمتونه راوړي په هغې باندې پوه یو خو اوټلې مې وې اوس هم څه کاروبارونه شته دی په کاروبار کې زه خلکو ته واضح وایم باچاجي بېماني در سره نه کومه تا نه به خپل سروس چارجز اخلمه زه د ځمکو کاروبار هم کوم ریل اسټیټ چې څوک یې هغه ته یم چې دا مې ایمان دی ځای به د خطا نه وي فایل کې به ډبلینګ نه وي د ټرانسفر مسله به دته نه وي خو له 100,000 روپۍ زما دفتر دی ګاډی دی زه ځمه راځمه زه تا له خپل باور در کومه ټرسټ در کومه سبا له ستا ذمهور یم نو که زه هغه ته یم چې نه زه دا د خدای لپاره کوم باچاجي زه به ونه کړی شم. باچاجي شعر دی چې خپله معصومه تنهایی میں سمعو منزلا دیو بے لوزا جدائی میں سمعو منزلا دیو بے لوزا جدائی میں سمعو منزلا ستا در وستی پیغام ړومبی تورې مې بیا ښکل کو ستا در وستی پیغام ړومبی تورې مې بیا ښکل کو دغه نیمګړې اشنایي مې سمعو منزله د یو بې لوزه جدایي مې سمعو منزله جلال آباد کې د بابا په سلیو جړېدم جلال آباد کې د بابا په سلیو جړېدم د خدمتګارو باچائی میں سمعو منزلہ د یو بے لوزا جدائی میں سمعو منزلہ جلال آباد کې د بابا په سلیو جړېدم
د خدمتګارو باچای مې سم او مانزلا د یو بیلو زا جدای مې سم او مانزلا. او شعر دی باچاجي چې د اجدها کومې کې واوښتم شین د خندا د اجدها کومې کې واوښتم شین د خندا د ژوند اخیرا رڼایي مې سم او مانزلا د یو بیلوزه جدایي مې سم او مانزلا. رښتیا رښتیا دی د غیرت چغه مې پرې نه ښوده افغان دغه ګویایي مې سم او مانزلا د یو بیلوزه جدایي مې سم او مانزلا. افسر افغان د پښتو ژبې یو داسې بیدار مغزه صحافي، یو داسې خوږ ژبه شاعر او یو داسې خوش آوازه فنکار دی چې یقین وکړي د هغه هر اړخ چې دی هغه د پښتو ژبې د سرلوړۍ لپاره په کار راځي. په افسر افغان کې دننه د صلاحیتونو یو طوفان پروت دی او دغه طوفان چې دی هغه صرف دغه هنرونو په لاره راوځي. او زه هر وخت وینم چې په مختلفو غونډو کې زما کوشش دی د هلکوالي نه واخله تر اوسه پورې دا ټول ژوند زما په مخ کې دی او وخت په وخت باندې ورته ما مشورې هم ورکړي دي. بله دا ده چې د خپل قام، د خپل وطن، د خپلې سیمې، د خپلو روایاتو سره ډېره ژوره مینه لري او په خپل کلاسیکي ادب، په خپل روماني ادب او په خپل ولسي ادب باندې ډېر ژور نظرم لري او د هغې ډېر یاداشت هم د ځان سره لري. نو افسر افغان زمونږ یو داسې شاعر، یو داسې غږ، یو داسې لیکوال، یو داسې سوچ دی چې دا مونږ د نړۍ هر فورم ته ډاډه لېږلی شو او مونږ په فخر کولی شو. پیسو نه بغیر پیسې خو د ډېرې خوښې دي. خشیره باچاجي پیسې راته ستونزه د پیسو د دکانداره، زندگی دلته پیسو د دکانداره او دا چې زه یم برباد د چا د لاس هغه پیغله په مزو د دکاندار. پیسو نه بغیر د نور څه ارمان شته په زړه؟ پیسې هم باچاجي د ژوند مقصد نه بلکې ضرورت یې ګڼم. دا د ستاسو په علم کې وي. د رښتیا خبره دا ده چې کله لاړم د عمرې له نو ما ته خلکو وی دلته مولیانو، ملګرو، علماو چېرته چې کعبې ته لاړې او لومبی دې په دې ودانۍ نظر ولګي چې زړه کې د څه سوال راشي هغه به الله قبله او سوال ځان له ما په لاره کرل ریبل کول چې څه سوال به کوم څه به کومه. بهرحال چې زه څنګه لاړم باچاجي خدای ګواه دی که نه او په کعبه چې مې څنګه سترګې ولګېدې کیفیت یقینا چې بدل و. خو زما په شونډو صرف یوه خبره وه هغه ده چې یالله ستا لاک لاک شکر دی چې دلته دې راوستم. زه به صرف شکر له راغلی یم، نور به زه څه سوال وکړم. لاس خپې پیدایش نه تر دې دمه سبق، هایر ایجوکیشن، یونیورسټي، ښځه، واده، بچي، مور پلار، خاندان، جایدادونه، پیسې ټکې خپل وسه پورې. ما الله تعالی زما دې لکه لویه توبه زه به نور څه غواړم، زما خوله شرمېږي. ما لا یقین وکړئ باچاجي چې زه یم چې د انسان سره ډېر مصیبتونه تړلي دي، ډېر مرضونه، ډېر مسایل، خو زه د الله تعالی نه لاک لاک شکر ګزار یم. بیمار نه یم، بې حاله نه یم او بیا په داسې چاپېرچل کې چې دلته هر څوک نفسیتي بیمار دی. د ژوند تندکونه دې ډېر لیدلي دي، ډېر زیات مې لیدلي دي باچاجي، ډېر زیات. نو بیا نور هم شکر ګزاره شم چې الله په دې هم شکر دی که تندکونه مې نه وی لیدلی، ممي ډیډي وی یا برګر کلاس وی، نو بیا به د دې سختو سره اوس چې کومه سخته راځي زه هم د دې نه سخته خو موږ لیدلې ده. دا ټول دا زخمونه مخمونه دي چې په لاسونو یې دا څه دا پوټونه تلي دا پټونه دا داسې وه باچاجي دا د ښکلی سوال وکړو. ښه زه په دې دغه کې ګرځم د غرمو کې غرونو ته خېږم، زه په ټوریزم او کلچر باندې کار کوم. نو هلته په دې غر کې زما د څټ نه هم پورټکې وخېږي، موږ د شانګلې وو که نه موږ د یخې علاقې وو او د دې لاسونو نه مې هم پورټکې وخېږي. نو دا بیا داسې باره غوندې غورځئ. نو دا هغه تیز غرمه په ما ولګي په دې غرونو کې که نه چې کله بلاګینګ کومه کله ویډیوګرافي کومه نو بس دا پورټکې موټکې زموږ نه ختلي خو موږ خپل کار کوو. بیا په دې پېښور کې چې کومه سخته ګرمي باچاجي زه به اول لومبی یونیورسټۍ کې په سایکل ګرځېدم، په 900 روپۍ موږ اغوستی او موږ یو 3 ملګري. سایکل چل درځي؟ سایکل چل راځي، مخکې ټیر پې اوچت نه ټیر پې نشم اوچتولی. زه داسې هغه بې بریکه سایکل باندې ګرځېدم. بې بریکه باندې ګرځېدلی چې موږ ټول عمر
مشاعرو له به دارنګ یو وخت 15 کاله مخکې چې موږ به بې بریکه سیکل باندې ګرځېدو او چې به چړۍ به کوزېدو که نه نو د ما سیکل ته به مالګاټ هم نو ما به یې مخکې ټیر تخپه نیولې وه چې په مزه بچاجي تاسو به ډېرې سختي تېرې کړې زمونږ سیکل کې به بریک پښتو مونږ په بې بریکه سیکل تاسو پاللې ده زمونږ د هغې بریک به لږ کمزوری و نو بهرحال خو بیا به هم کار کوو او ګلویش نه مخکې رستو دې څوک خوښ شوي دي ډېر جي دا خو ما په انټرویو کې ویلي دي او زه یم د ښکلا مین ځکه خو په تا مین او زه په دې مولا مین دا مولا په ما مین او تا باندې مین افغان نن په بل چا بیا مین نو بهرحال ما په ړومبۍ کې په کلي کې څوک خوښ و بیا چې ملکنډ یونیورسټۍ ته رالم هلته مې یو خوښه وه په دې ما ته په تېره مرکه کې ګلویش ډېره خفه هم شوه وایي ته دا اوس ولې وې نو ما دروغ ووایم په سپینه ګیره رښتیا خو به ویو بیا په پېښور پوهنتون کې زما په ډپارټمنټ کې مې یو څوک خوښه شوه او د هغې نه پس چې مې ګلویش خوښه شوه واقعي خوښه مې شوه یو خوښه به دې شمه لکه نورې خوښې هسې فضول وي هغه بس لاړې باچاجي ما یو شعر دام لیکلی چې ویم چې یو ښکلې جنۍ خپله کړمه خو یو غلې جنۍ خپله کړمه او هغه خو لاړه اوس د بل نصیب شوه ښه نو زه تلې جنۍ خپله کړمه نه اوس خو غلې جنۍ نه اوس خو جنګیالۍ جنۍ ته خپله کړه یاره جنۍ چې کله خپله شي که نه نو دا جنګیالۍ شي چې کله خپله نه دا ډېره غلې ما وي که ګلویش د دنیا ټولو نه ښه ښځه ده نه زمونږ ورندار د سرخوږی به ورته نه وایو نه سرخوږی نه دی هغه چونکې د هغې عمر دومره نه دی هغه اوس د هغې BS روان دی 14 کاله دی نه نه دارنګه مه کوه چې عمر یې دومره نه خو بس ښځه ده حاجي مونږ ګنهګارې چایلډ میرج کې به مې څوک د تمبو شاته کړي هغې FSC وشوه اوس یې BS روان دی نو په ډېرو څیزونو به هغه اوس هم پوهېږي هغه به پوهېدو د هغې تربیت ټریننګ بیا د پښتو بیا د روایاتو بیا شعر او ادب نو زه ورسره بلها خواري کومه او ډېر زر به که خیر هغه هم پښتو ادب کې ډېر څه وکړي لکه یو فکر مې روان کړی دی د هغې په اړه صحیح شو قدرمنو دا زما ډېر نږدې ملګری د ډېر وخت ملګری ښه دا یاد ساتئ د ډېر وخت ملګری او ډېر خوږ ملګری ډېر بې تکلفه ملګری او زما او د ده ترمنځه کشري مشري هم نشته اخلاصمن ملګری دی بس چې څه تیار وي د یار وي چې دی پښتونکوټ ته راشي نو کساک تیار وي موږ دواړه یو ځای وخورو منځ کې اباسین صاحب ناست وي او که پیتي تیاره وي لکه د سره به خلک د ګډانو د چرګانو یارانه کوي او زما او د ساګ او د شملو نن هم موږ زما په خیال هم ساګ او شملې ډېر خوند وکړو بچاجي د پښتو د ژوند مینې او بقا دا سفر به جاري وي زه دا خبره په دعوې سره کوم چې افسر افغان سره په دې مرکه کې زما بیخي نوې خبرې وشي داسې خبرې چې د ده په یو مرکه کې به هم دې نه مخکې تاسو نوي اورېدلي خصوصا د سلطان الملک صاحب چې د ده د ارور مې په دې مرکه کې مېلمه کړی و د هغه د خولې نه هم دا سفر به همداسې جاري ساتو اوس خپل کوربه خپل باچاجي صابر شاه صابر لا اجازت ورکوي د لوی الله پامان